د مرحوم الحاج زین العابدین خیریه بنسټ 126 کورنۍ سره مرسته وکړه. لغمان ولایت کې د مرحوم الحاج زین العابدین خیریه بنسټ د زکات برنامې له لوري یو ځل بیا 126 بېوزله کورنۍ سره د خوراکي توکو مرسته وشوه. د یاد بنسټ ولایتي مسؤل ډاکټر همایون لغمانی کاونغږ راډیو ته وویل چې د مرحوم الحاج زین العابدین خیریه بنسټ د زکات برنامې له لارې مو یو ځل بیا 126 کورنۍ سره د بیلابیلو خوراکي توکو مرسته وکړه. نوموړی وایي په مرسته کې هرې کورنۍ ته 50 کیلو وړه، 15 لیټره غوړي، نیم من بوره او نیم کیلو چای شامل و چې د دې مسلوم دړ تاج باندې قلاچې ګومین، خالخیل او د شمنګل دامان کلو بېوزلو کورنیو ته ورکړل شول. نن یو ځل بیا موږ وشو کولی چې تقریبا 126 مستحق کورنیو ته د مرحوم حاجي زین العابدین خیریه بنسټ لخوا نه چې البته دا د زکات د برنامې نه د زکات له پیسو نه خوراکي مواد چې پکې شامل غوړي، بوره، چای، اوړه موږ دا 126 کورنیو ته ورکړل او هغوی قبول کړل. دغه مستحقین د 6 کلو نه دي چې عبارت دی له د مسلم دړ، باندې تاج، قلاچې ګومین، خالخیل او د شمنګل دامان. دا 6 کلو مستحقین دي. دغه تاسې مرسته اخیستونکو د یادې مرستې په اخیستلو سره خوښي وښوده او د مرحوم الحاج زین العابدین له خیریه بنسټ څخه مننه وکړه چې په دې سخت وخت کې د دوی لاسنیوی وکړ. غریب بیچاره خلک استو، ډېر مسکین خلک استو، مونږ سره چې دغه کمک کړه دې سره الله دې کمک وکړي. خانی شناباد خداوند کیش خوب کنه، کامیاب باش، در میدان سربلند باش، همیشه که لخمان ما کمک کنه. در لخمان ما زیاد تیماستین، غریب است، بیچاره استین. خداوند را جنتا بده، کامیاب باش، اج بیت الله شریف در نصیب شو، با خداوند رحمت بده که لخمان ما کمک کنه. دا کوم د مال د زکات د کوم دی ورکی، الله دې دې بدلی په دنیا او په آخرت باندې ورکی. الله دې د عمر کې برکت واچي. الله دې کوم موزګانی دی الله دې هغه وبخي او الله دې هغه درجه بلند ورکی. الله دې دې بدله په دنیا او په آخرت. د یادونې وړ ده چې تیره ونې هم یاد بنسټ 150 کورنۍ سره مرسته کړې وه او د مرستو د ویش دغه لړۍ به تر لوی اختر روان وي چې شاوخوا 3000 کورنۍ سره به مرسته وکړي. لاله غی ابراهیمي، کاونغه خپلواکه راډیو، لغمان.